د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د چنګاښ شپږویشتمه نیټه ده. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د پخوانۍ ادارې د یو شمېر والیانو سره د مولوي امیر خان متقي لیدنه. اسلامي امارات هېواد ته د افغانانو د راستنېدو هرکلی کوي. په ننګرهار کې د سخت طوفان له امله ځاني او مالي زیانونه د شهیدانو شمېر 40 تنو ته لوړ شوی دی. او په غزه کې د اسرائیلو د درنو بریدونو دوام. په تیرو 2 ورځو کې 320 تنه شهیدان او ټپیان شوي دي. زه زلمی عزیزی یم. دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د تیرې ادارې له یو شمېر والیانو سره په لیدنه کې د حکومت او ولس ترمنځ د نږدې اړیکو او باور په تړاو د خبرو سربیره له ټولو بهرمېشته افغانانو غوښتي چې د آرام او ډاډمن ژوند په موخه هیواد ته راستانه شي. ورته مهال د تیرې ادارې د والیانو په هیواد کې له روان ډاډمن وضعیت څخه خوښي ښودلې او د شته وضعیت د دوام هیله یې څرګنده کړې. دوی دغه راز له اسلامي امارت سره د هر اړخیز همکاریو ژمنې هم کړې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې ننګرهار کې د تیرې ورځې اورښتونو او طوفانونو له امله د ټپیانو شمېر 340 او د شهیدانو شمېر نږدې 40 تنو ته لوړ شوی دی. د نوموړي په وینا یاده پیښه کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ کورونه او استوګنځي سیمې هم ویجاړې شوي دي. بل خبر د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د 40 میلیون یوان په ارزښت له افغان کډوالو سره د چین د بشري مرستو لومړی چوپن نن د کډوال او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د یاد وزارت په وینا د مرستو کې 80 هایلوکس موټرونه، امبولانسونه او د اوبو ټانکرونه سربیره خیمې، کمپلې او یو شمېر نور اړین توکي شامل دي. د چین سفیر ژاو شینګ یادو مرستو د سپارلو پر مهال ویلي چې بیجینګ به له نړیوالې ټولنې سره د ګډې همکارۍ له مخې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي. او وروستی خبر. یو شمېر نړیوالو رسنیو د غزې مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکړی چې په تیرو 2 ورځو کې د غزې له بېلابېلو سیمو څخه روغتونونو ته لږ تر لږه 320 تنه شهیدان او ټپیان راوړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو اونیو راهیسې غزه د اسرائیلي یرغلګرو د سختو او ویجاړونکو بریدونو لاندې ده چې له امله یې سلګونه کسان شهیدان او ټپیان شوي دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.